زړه دې ونیو په وسواس د شیطان ولي د خپل کور دې کړ په ظلم ویران ویلي د ژوند لار په معصیت کړ د ځوانۍ عمر دې تېر قدرمنو اورېدونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته په معصیت کړ د ژوند لار په معصیت په پیر کښې باندې نشوې پښیمان ولي د خپل کور دې کړ په ظلم ویران ویلي زړه دې ونیو په وسواس د شیطان ولي داخل کور دې کړ په ظلم ویران ولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم څو واقعات دي وګورو چې انسان لپاره شیطان څومره ښکاره دښمن دی او تل لپاره شیطان په دې هڅه کې دی چې د الله بندگان د الله رب العزت د دین نه منحرف کړي او هغوی په هلاکت او بدبختي کې ور وغورځوي حضرت وهب رضی الله تعالی عنه په خپل کتاب کې لیکي په مستندو واقعاتو کې هغه لیکي چې په بني اسرائیلو کې یو عابد و چې د هغه په زمانه کې د ده په شان بل عابد بل څوک نه و تل لپاره به هغه دا کوشش کوه چې په خپل ژوند کې الله د خپل نه راضي کړي او د الله اوامرو او د الله احکامو باندې عمل کوه د هغه په زمانه کې د ده په شان بل عابد څوک نه ول په دغه کلي کې 3 ورونه ول او د دې ورونو 3 ورونو یوه خور هم وه او دې 3 ورونو او دا یوه خور چې دوی درلودله دوی ځان ته بل څوک خپلوان او اقارب نه درلودل نو اتفاقي طور باندې دا 3 ورونه یو ورځ لاړل جهاد ته خو په دې سوچ کې ول چې موږ به دا خپله خور چاته پرېږدو چې د دې سرپرستی به څوک کوي بالاخره دې 3 ورونو ته د دې عابد نه او د دې عبادت ګزار نه بل څوک په سترګو کې ورته رانغلل نو په خپلو کې کېناستل چې د دې عابد نه بل اعتمادي انسان خو زموږ لپاره نشته دی دا خپل خور به دې سره پرېږدو او موږ به لاړ شو د الله رب العزت په لاره کې به جهاد کوو نو دا 3 واړه ورونه راغلل عابد ته د عابد او د عبادت گزار انکار وکړه چې هیڅکله زه دا کار نشم کولی ستاسو خور زه نشم ساتلی بالاخره د 3 ورونو د عابد په دې باندې مجبوره کړه چې د دوی خور به د عابد ساتي نو د عابد او عبادت گزار دا جنۍ په جدا کور کې هلته استوګنه کړه او د هغه لپاره خوراک او څښاک هلته ورستوه او هر څه به یې ورته په دروازه کې ایښودل او بیرته به خپلې عبادت خانې ته راته تر ډېر وخته پورې دا طریقه جاري وه آخر دا چې یوه ورځ عابد ته شیطان راغی وګورئ تاسو د شیطان دښمني قدرمنو اوریدونکو شیطان تل لپاره په دې هڅه کې چې د الله بندگان د اسلام لارې نه منحرف کړي هغه په هلاکت او په بدبختي کې وغورځوي او هغه انسان چې د شیطان ومنله او د الله رب العزت د اوامرو د احکامو نه سرغړونه وکړه الله رب العزت هغه په خپل قهر و غضب کې گرفتاروي اوس به تاسو واورئ نو شیطان عابد ته راغی او دا یې ورته ویلې چې ته خو خوراک راوړې او د جنۍ ته په دروازه کږدې کیدای شي چې کله دا جنۍ خوراک پسې د دروازې ته راشي چې دا خوراک پورته کړي د بل چا نظر به پرې پرېوځي او دلته به بدنظري وشي نو بهتره دا ده چې ته دا خوراک په خپله دروازې نه دننه وروړې هغې جنۍ ته تسلیم کړي عابد دا خبره ومنله او کور ته یې تلل شروع کړل وروسته د دې به هغه خوراک کور ته دننه وروړه هغې جنۍ ته به تسلیم کړ خو خبرې به ورسره نه کولې شیطان بیا راغی عابد ته وویل
چې ته خو خوراک راوړې دې جنۍ ته تسلیموې او بیرته خاموش ګرځې، خبرې ورسره نه کوې، بیرته روان شي. نو هغه عاجزه ده، یوازې په کور کې د څه نه څه خبرې ته هغې سره کوه چې دا پریشانه نشي او الله رب العزت به تا ته لوی اجر درکړي. دا د شیطان نصیحت دی دې عابد ته. نو عابد دا خبره هم ومنله. څه موده پس شیطان بیا راغی دې عابد ته او عابد ته دا ویلې چې دا جنۍ خو عاجزه ده، بېکسه ده، ته دې سره یو ځای په دې کور کې پاتې کیږه، نو ستاسې خوراک او څکاک او ټول معاملات به یو ځای وي. دا ډیره بهتره خبره ده او د دې زړه به هم خوشحاله وي. نو عابد دا خبره هم ومنله، د شیطان دا خبره یې ومنله. شپه ورځ به په دې کور کې دې جنۍ سره یو ځای و. بالاخره د الله رب العزت غضب و لعنت په دې عابد باندې پرېوته. د شیطان خبره یې ومنله. جنۍ ته یې په بده سترګه باندې وکتل، چونکه هغه بېوسه وه، د هغې څوک نه ول. د عابد مرتکب د فساد اخلاقي شه، چې کله مرتکب د فساد اخلاقي شه نو د دې نه یو ماشوم پیدا شه. نو شیطان بیا راغی او دې عابد ته یې ویلې چې دا بچی ته مړ کړه، ځکه که د دې جنۍ وروڼه راشي او دا بچی وویني نو کیدای شي دوی تا په قتل ورسوي. نو د عابد جګ شه هغه ماشوم یې په قتل ورسوه. څه وخت بعد بیا شیطان راغی او دې عابد ته یې ویلې که د دې جنۍ وروڼه راشي نو دا جنۍ به د خپلو وروڼو نه حال پټ نه کړي، هغه حال به خامخا د خپلو وروڼو ته وایي، نو ته به بدنامه شي او تا به مړ هم کړي. نو ښه دا ده چې دا جنۍ ته هم ووژنې او کوم ځای دفن کړي. نو چې کله د جنۍ وروڼه راغلل نو ته دا ورته ووایه چې دا جنۍ مړه شوه او په فلانه هدیره کې هغه ما ښخه کړه. نو په دې خبره به د ستا وي. عابد د شیطان دا خبره او دا مشوره هم ومنله. د مظلومه جنۍ هم ذبح کړه او دفن یې کړه، په خپل کور کې یو ځای دفن کړه او ښخ یې کړه. څه وخت وروسته چې د دې جنۍ وروڼه راغلل، د عابد کور ته راغله چې د خپلې خور د حال او احوال پوښتنه وکړي. عابد چې کله د دې وروڼه ولیدل نو عابد په ژړا شو او دا یې ورته ویلې چې هغه خو ډېره نیکه جنۍ وه، خو هغه وفات شوې ده او په فلانکي ځای کې ما هغه دفن کړې ده. او دې عابد ډېر د غم او د درد اظهار وکړه د وروڼو په مخه کې. کم قبر چې ورته ښودلی و نو د دې وروڼه لاړل هلته په هغه قبر باندې د خپل خور ته یې دعاګانې هم وکړې. نو چې کله وروڼه د شپې کور ته راغلل نو شیطان د یو مسافر په شکل باندې او هر یو ورور ته جدا جدا په خوب کې راغی او دا یې ورته ویلې چې ستاسو هغه خور چې عابد کره وه هغه څه شوه؟ دې وروڼو ورته ویلې چې هغه خو وفات شوې ده. نو شیطان ورته ویلې چې دا ټول دروغ دي. هغه عابد سره چې ستاسو خور وه هغه عابد په بده سترګه ورته وکتل او بالاخره د ستاسو خور یې ووژنله او په خپل کور کې هغه دفن کړې ده. که ستاسو یقین نه وی نو تاسو لاړ شئ هغه پلانکی ځای تاسو ولټوئ او کوم قبرستان او کوم قبر چې عابد تاسو ته درښودلی هغه ټول دروغ دی، هغه دروغ وایي. نو چې کله سحر شو دوی په دې تعجب کې ول او خپل خوبونه یو بل ته بیان کړل. هغه ټول خوبونه یو شان ول. نو دا وروڼه لاړل، سحر چې شیطان کم ځای ورته ښودلی ول هغه یې ولټوه. نو رښتیا هلته د خپل خور مړه پرته وه او هغه یې راویستله. چې کله عابد ته راغلل، عابد په دې خبره باندې او په خپله ګناه باندې اقرار وکړه. نو دا عابد یې هغه حاکم د وخته او قاضي ته حواله که هغه ته یې وسپاره. نو فیصله په دې باندې وشوه چې عابد باید قتل کړی شي او سولی شي، په دار باندې وخیزولی شي. نو چې کله فیصله د اعدام وشوه بیا شیطان راغی دې عابد ته او دا یې ورته ویلې چې دا هر څه خو ما وکړل، خو اوس ته د کفر کلمه ووایه نو زه به تا د دې دار نه او د دې پانسي نه آزاد کړم، خلاص به دې کړم. نو چې کله د کفر کلمه ویله شیطان ترې حرکت وکړ، شیطان ترې لاړه او دا عابد د دې حاکم او د قاضي په ولکه کې پاتې شه. نو هغه پانسي که اعدام یې کړه او بې ایمانه د دنیا نه لاړه. نو قدرمنو اوریدونکو، د شیطان چې څوک مني د هغه انجام به دا وي لکه امام وهب رحمه الله چې په مستندو واقعاتو کې دا واقعه نقل کړي. یو به کافر د دنیا نه لاړ شي، دویم به بې عزته هم په دنیا کې وي او هم په آخرت کې، او دریمه مسله دا ده چې د عبادت دپاره علم ضروري دی. ځکه هغه عابد چې هغه جاهل وي، په دین کې پوره معلومات نه لري، د هغه دوکه او د هغه فریب
شیطان لپاره ډیر آسانه ده چې هغه د اسلام مستقیم لارې نه منحرف کړي او په هلاکت او بدبختي کې گرفتاره کړي. ځینې نن وروڼه دي چې په دین کې پوره معلومات نه لري او تل لپاره عبادت کوي او یو عالم ته هغوی هم په سپکه سترګه باندې بیا ګوري. نه، د عبادت لپاره علم ډیر ضروري دی، کنې داسې به الله تباه کړي، په داسې کندو کې به وغورځوي لکه څنګه بیت شیطان په خپل هلاکت او بدبختي کې گرفتاره کړ. نو قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راسو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا و. زړه دې ونیو په وسواس د شیطان ولي، د خپل کور دې کړ په ظلم ویران ولي. زړه دې ونیو په وسواس د شیطان ولي، د خپل کور دې کړ په ظلم ویران ولي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. را به شو د غله انجام به واورو، ځکه غل هم د الله دښمن دی. هغه څوک چې تل لپاره د خپل ژوند په غلا باندې د خلکو د مالونو په غصب باندې تیروي، د هغه انجام څه دی؟ حضرت مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی په مکې معظمه کې اوسېده. هغه یوه ورځ د کور نه بازار طرف ته روان شه چې د کور لپاره څه سودا او سامان راوړي او پیسې ځان سره په یو خلطه کې اچولې وې، لاس کې نیولې وې، روان بازار طرف ته. نو مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی بازار طرف ته روان و. د بازار په لاره کې یو غل راغی او هغه خلطه چې د مولانا محمد یعقوب په لاس کې وه هغه یې وتښتوله او په منډه شو. نو مولانا صاحب هیڅ څه ونه یېلې، بیرته خپل کور ته راغی او دروازه یې ځان پسې بنده کړه. نو غل چې په کومه کوڅه ځي او په هر طرف ته روانیږي هغه ته لاره بنده وي. د غله په لاس کې خلطه ده، مولانا هیڅ آواز هم پسې نه کوي، په جلدي سره خپل کور ته راځي. خو غل چې په کومه کوڅه روانیږي په هره لار ځي هغه لارې دې ته بندې وي. نو چې کله غل دا حالات ویني نو هغه شور کوي او چیغې وهي چې مولانا صاحب لار بنده کړې ده. نو خلک ټول راټولیږي چې مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی خو ډېر نیک انسان دی، هغه هیڅ کله د چا لار نه بندوي. خو غل ورته وایي چې نیک به یي خو ماته یې لاره بنده کړې. نو چې کله خلک د مولانا صاحب کور ته راغلل او دروازه یې ورته ووهله، مولانا یعقوب مهاجر مکی دروازه خلاصه نه کړه. بیا خلکو وویل چې د مسئلې د پوښتنې لپاره موږ راغلي یو. نو هغه دروازه خلاصه کړه. خلکو ورته ویل چې د دې عاجز بنده لار تا ولې بنده کړې او دا چیغې وهي چې مولانا زما لار بنده کړې او هغه خلطه د پیسو چې دې اخیستې ده هغه غواړي چې بیرته یې کاته درکړي. مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی ورته څه ووایي چې کوم وخت کې دا خلطه د پیسو دې ما نه وتښتوله، په هغه وخت کې ما دې ته هبه کړه، بخشش مې کړه او دا شرعي مسله ده چې هبه بیرته نه واپس کیږي، زه بیرته نشم اخیستله او هبه کړې مې ځکه دي چې زما د رکو په وجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی جهنم ته لاړ نشي. نو خلک ورته ویل چې لاره بنده ده، دې ته لاره خلاصه کړه. مولانا صاحب ورته وایي چې لار ما نه ده بنده کړې، دا زما او د ده معامله نه ده، دا د ده او د الله معامله ده. توبه دې وباسي، غلا دې نه کوي چې الله رب العزت د دې لارې پرانیزي. نو قدرمنو اوریدونکو، غلا خو هسې هم غټه ګناه ده. په غلا باندې انسان الله رب العزت په دنیا کې ذلیل او رسوا کوي او په آخرت کې به هم ذلیلوي. او دا خو لا پرېږده چې د اهل الله نه څوک غلا وکړي، ځکه الله رب العزت په عالم د دین باندې غیرت کوي. انسان خو د چا په لاره کې دیوالونه نشي جوړولی، خو الله رب العزت د فرشتو په ذریعه باندې هغه ته ټولې لارې بندوي، هم یې خلک څخه ذلیله کوي او په آخرت کې به د الله رب العزت په سخت عذاب کې ګرفتاروي. بله واقعه د بدنظري، څوک چې په بده سترګه باندې څوک چاته ګوري. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله په خپل کتاب ضم الهوا کې لیکلي دي چې ابو عمر بن علوان د څه ضرورت لپاره بازار ته لاړه. نو په بازار کې یوه جنازه په نظر راغله چې خلکو روانه کړې، په خپل اوږو یې اخیستې د دفن لپاره یې وړي. ابو عمر بن علوان وایي چې زه هم جنازې سره روان شوم چې کله مړی موږ په هدیره او په مقبره کې دفن که نو د دې نه بیرته سره وګرځېدلم. خو په لاره کې
یوه نامحرمه ښځه زما مخې ته راغله چې زما سترګې په هغې باندې پرېوتلې خو ما سترګې بندې کړې. بیا شیطان زه دې ته وهڅولم چې زه بیا ورته وګورم، خو بیا هم ما ورته وکتلې. چې کله زه کور ته راغلم نو زما د کور یوې خدمتګارې ښځې ما ته ویلې چې ابو عمره ستا مخ تور شوی دی. نو چې ما په شیشه کې کتل نو زما مخ په رښتیا باندې تور شوی و او ډیر بدشکله شوی و چې زما رنګ ته او زما مخ ته نه کتل کېدل. خو ما سوچ او فکر کوه چې دا ولې. په آخر کې هغه بدنظري ما ته رایاده شوه چې هغې ښځې ته ما په بد نظر باندې کتلي ول. نو زه په خلوت کې په بیله کوټه کې کېناستم او د الله رب العزت نه 40 شپې ما معافي غوښتله او بالاخره د خپل استاز جنید بغدادي ته روانیږي. چې کله د هغه دروازه ډبوي نو د تصوف علما دا لیکي چې هغه ته د کشف په ذریعه دا معلومه شوې وه چې ابو عمر د څه لپاره راغلی دی. نو جنید بغدادي هغه ته دا آواز کوي چې ګناه په بل ځای کې او د معافي دپاره وسیله په بغداد کې. نن ورځ خلک په بدبختیو باندې، په مصیبت باندې، په بدنظریو باندې اخته دي خو د خپل انجام نه خبر نه دي چې الله رب العزت به ما سره څه معامله کوي. نن ورځ زموږ په چهرو کې، زموږ په مخونو کې نورانیت نشته، زموږ په مخونو کې ښکلا نشته. دا څه لپاره چې موږ د خپل سترګو، د خپلو غوږونو، د خپلو ژبو حفاظت نه کوو. که هر څومره ظاهري سینګار وکړو بیا به هم موږ بد ښکارېږو. بلکې ذاتي ښایست هغه دی چې انسان د الله رب العزت په عبادت باندې، انسان د الله رب العزت په طاعت باندې د خپل ځان ښایسته کړي. همدارنګه علامه ابن قیم جوزی په خپل کتاب کې ضم الهوا کې بله واقعه نقل کوي چې یو مازن و په بغداد کې او ډیر صالح او نیک انسان و چې د هغه نوم هم صالح و او 40 کاله هغه آذان کړی و. د څه کار لپاره یو ورځ منارې ته خیجي او د هغه جومات تر څنګ د عیسویانو کورونه ول. په هغې کې په یوې جنۍ باندې د دې سترګې پرېوځي او په بد نظر باندې هغه ته ګوري. نو د اذان نه وروسته ورځي د هغې جنۍ د کور دروازه ډبوي. هغه جنۍ ورته آواز کوي چې ته څوک یې؟ دا ورته چې زه صالح مؤذن یم. چې کله هغه ورته دروازه خلاصوي نو دا لاس ورچوي او هغه عیسوي جنۍ ورته چې تاسو خو مسلمانان یاست، تاسو خو ډېر دینداره یاست، نو دا خیانت تاسو څنګه کوئ؟ خو مازن د خپل حالت ورته بیان که او د اخلاقي فساد غوښتنه ترې کوي. هغه جنۍ ورته وایي چې هیڅ کله ته ماته لاس نشي راوړی تر څو چې ته خپل دین پرې نږدې. مازن بدبخته چې د الله په غضب کې گرفتاره دی هغه دا وایي چې زه د مسلماني نه بیزاره یم. ګوره د دوکو او د شیطان د وینا قبلول دي. خو هغه جنۍ دا ورته وایي چې بیا هم زه ستا خبره نه منم، دا خو تا د خپل مقصد لپاره ویلی دي. کیدای شي چې اسلام ته بیرته واپس شي. زما څو شرایط دي، اول به ته د خنزیر غوښه خورې، دویم به شراب څکې. علامه ابن قیم جوزی په ضم الهوا کې لیکي چې دا د خنزیر غوښه هم خوري او شراب هم څکي. خو جنۍ د دې نه فرار کوي او تښتي او جنۍ دا ورته وایي چې ته بام ته وخیجه تر څو زما پلار راشي کور ته او زما او ستا ترمنځ نکاح وتړي چې په شرعي طریقه باندې ما او تا خاوند او ښځه شو. چې کله د کور بام ته خیجي نو چونکه دې شراب څکلي و، نشه کې و، په ځان نه پوهېده، په بان باندې ګرځېده را ګرځېدو، آخر ښکته را ګرځېږي او د دنیا نه سترګې پټوي. نو مسلمانانو ورونو دا ډېر د عبرت اخیستلو مقام دی. د دې دنیا د مسلمانانو نظام اول د شیطان د فتنې نه خراب دی چې شیطان تل لپاره په دې هڅه کې دی چې د مسلمان نظام، د مسلمان دیانت څنګه خراب کړي او دا په هلاکت او په بدبختي کې وغورځوي. دویم د ښځو د فتنې نه، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت بني اسرائیل د دې فتنو د وجې نه تباه کړل. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د شیطان د جال نه هم ځان خلاص کړو او هغه ښځې چې تاسو غواړي په فساد او په منکراتو کې اخته کړي د هغه د جال نه هم ځان خلاص کړو، بلکې تل لپاره دا کوشش وکړو چې په خپل ژوند کې موږ او تاسو الله د خپل ځان نه څنګه راضي کړو او د الله په وحدانیت باندې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې چې اقرار کړی په دې باندې مستقیم پاتې شو چې د خپل پښې موږ او تاسو ونه ښویو. د دنیا په مادیاتو،
د دنیا په لذاتو او په نعمتونو باندې دوکه نه شو چې خدای مکړه د دې مستقیمې لارې نه منحرف شو او د الله رب العزت په غضب او په لعنت کې ګرفتار نه شو لکه څنګه چې واقعات تاسو واورېدل. نو الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې کله د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله دې موږ ته ثبات و استقامت نصیب کړي تر څو چې په خپل ژوند کې الله رب العزت د راضي کړو د خپل ځان نه او په آخرت کې سرلوړي الله ته ولاړ اوسو په دې هیله. قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه. دا جهان د محنت سرای دی ژړا بویم 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 شپه او ورځ بې غمه ګرځې خندان ولي دا خپل کور دې کړ په ظلم ویران ویلي شپه او ورځ بې غمه ګرځې خندان ولي دا خپل کور دې کړ په ظلم ویران ویلي خوار وجود دې عبادت لره پیدا شو خوار وجود دی عبادت لره پیدا شو خوار وجود دی عبادت لره پیدا شو خوار وجود دی عبادت لره پیدا شو الوده دی کړ تمام په عصیان ولی دا خپل کور دی کړ په ظلم ویران ولی زړه دې ونیو په وسواس د شیطان ولي دا خپل کور دې کړ په ظلم ویران ویلي چې نزاد نه راحله تنها سفر کړي 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 پیر محمد غریب بنوي حیران ولي دا خپل کور دې کړ په ظلم ویران ویلي زړه دې ونیو په وسواس د شیطان ولي دا خپل کور دې کړ په ظلم ویران